السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ فاینل لوبه سبا سهار د پامیر لیجنډز او میوند ساتونکي لوبډلې ترمنځ ترسره کیږي. د پامیر لیجنډز لوبډلمشر احمدشاه زرمتی او د میوند ساتونکي لوبډلمشر حشمت الله شیدي په خوست شیخ زاید پوهنتون کې د یادو سیالیو پیلو به سبا سهار 9 بجې په خوست کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د ټولو مینوالو څخه هم هیله ده چې میدان ته راسي او دغه لوبه د نږدې څخه وګوري، خپل اتلان د نږدې څخه تشویق کړي. دغه پایلوبه به ډیره زبردسته په زړه پورې ترسره سي، ځکه په دواړو لوبډلو کې د ملي لوبډلې لوبغاړي شتون لري. دواړې ډیرې قوي لوبډلې دي. په روان ټورنمنټ کې دواړو ډیرې زبردستې لوبې ترسره کړي دي. د پامیر لیجنډز لپاره رحمتشاه زرمتی ډیر ښه ځلیدلی دی، دوې وسلیزې هم جوړې کړي دي. ظاهر خان پکتین ډیر ښه ځلیدلی دی، شهزاد محمدي هم ورسره دی، حضرت الله زازی هم ورسره دی. بلخوا د میوند ساتونکي لوبډلې سره هم ډیر قوي لوبغاړي شته. په روان ټورنمنټ کې ډیره ښه ځلیدلې ده چې تر پایلوبې پورې رسېدلې ده. حشمت الله شیدي، ضیاء الرحمن اکبر، سمیع الله شینواری، صدیق الله اتل، ننګیالی خروټی، داسې نور لوبغاړي هم شته چې په روان ټورنمنټ کې ډیر ښه ځلیدلي دي. په دې هیله چې په پایلوبه کې هم وځلیږي او دغه پایلوبه وګټي. زه خپله د میوند ساتونکو ملاتړ کوم، په دې هیله چې میوند ساتونکي دغه پایلوبه وګټي. تاسو د چا ملاتړ کوئ؟ د کومې لوبډلې ملاتړ کوئ؟ په کمنټ کې خپله رایه راسره شریکه کړئ. سبا به یوه ډیره په زړه پورې پایلوبه ترسره سي. د خوستي مینوالو څخه هیله ده چې د لوبې میدان ته راسي او لوبه د نږدې څخه وګوري، خپل اتلان د نږدې څخه تشویق کړي. ډیره په زړه پورې لوبه به ترسره سي، په دې هیله چې ملي لوبغاړي او داسې نور لوبغاړي هم ډیره زبردسته خوندوره لوبه ترسره کړي. په دې هیله چې په راتلونکي کې هم دغسې ټورنمنټونه په لاره واچول سي او د کرکټ مینوال خوشحاله کړي، افغانان خپل کرکټ د نږدې څخه وڅاري. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.